بسم الله الرحمن الرحیم. دا منظر ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو زم محمد عبد خان او دا منظر نه تاسو ته نیغ په نیغ یم او دلته کې موږ سره سلیم خان لالا، ګلزمین شاه صاحب او فهیم باچا، حنیف لالا ټول زموږ مشران راغلي دي، سلیم باچا او سره راغلي دي. دا یو خوشحالي دلته کې مانځي د پېښور های کورټ بار د ټولټالونو نه بعد او په هغې کې د ملګري وکیلانو د هغې د ملګرو چې کوم هغې برې ترلاسه کړی او رحمان الله خان په ډېر لوی اکثریت باندې د های کورټ بار اسوسییشن د هغې صدارت هغه وګټو. نو دغه مبارکۍ له راغلي دي دغه مشران. نو سلیم لالا ته به غوږ شو. ډیره مننه. زه خو د ټولو نه اول په دې خبره ډیر خوشحاله یم چې په پېښور های کورټ کې زمونږ د دې پښتونخوا صوبې پوهه طبقې چې کوم دی نو دا په ملګري وکیلانو د باچا خان بابا د فکر په بچو باندې د اعتماد احضار کړی دی، مرستې ورسره کړې ده او په هغې کې زمونږ رحمان الله خان زمونږ کشر زمونږ ورور هغه د پېښور های کورټ پریزیډنټ یوازې نه شي بلکې هغه سره چې کوم ټول پینل ولاړ هغه ټول پینل وګټله. نو دا په دې ماحول کې د ناخبرۍ او د کمعقلتوب په دې ماحول کې زمونږ په دې صوبه کې چې څه جوړ دي او کوم بد حال جوړ دی په دې کې پوهه خلکو یو داسې فیصله وکړه چې هغې سره زموږ زړونه غټ شو چې انشاءالله تعالی دا د باران لومبنی ساس کې دی او د پېښور های کورټ او بیا د پښتونخوا وکیلانو چې کومه ټول وکیلانو وکیل صاحب وګوره ټول پښتونخوا کې وکیلانو چې کومه فیصله وکړه نو د پوهه طبقې د رڼا خلکو او د باشعوره خلکو دا فیصله چې راله نو دې سره زموږ زړونه ډېر زیات غټ شو او انشاءالله تعالی چې دا به هم داسې کېږي چې اوس په خلک په دې خبرو باندې پوهېږي او دا د ټولو نه زیاته خوشحالۍ خبره دا ده چې دا خدای خدمتګار دی خورشید کاکا زموږ د ټولو مشر دی، د ټولو عمر دې پاټۍ له ډېر لوی عزت ورکړی دی او دې پاټۍ کې ډېرې قربانۍ ستاسو کور ستاسو کلي دی ټول ډنډوکا کلي تاسو همیشه د پاټۍ بې غرضه بې لالچه خدمت کړی. نو دا زه دا په خپلې مشاهدې سره وایم چې د دې خاورې پښتنې خاورې د دې پښتو ژبې او د باچا خان په لاره باندې چې چا هم خدمت کړی خدای پاک ولې ډېر عزتونه ورکړي. نن دې کور له هم د عزت ورکړی موږ په دې ډېر زیات خوشحاله یو. دا یوازې د دې کور نه دا د صوابۍ ضلعې د ټولو کمپاله پښتنو د ټولو ولسدوسته پښتنو خوشحالي ده. حاجي صاحب ته ډېر مبارک شي، رحمان الله خان ته، ستاسو کورنۍ ته او ستاسو د ټول کلي ته موږ ډېره مبارکي وو. الله هم نور عزتونه او هغه ټولو ځوانانو ته چې ځکه چې موږ سره 15-16% نه زیات زمونږ هغه ځوانان دي دغه زمونږ وسایل دي پرون چې څه کړي دي که نه نو رحمان الله خان مقابله چې ونه دا خو داسې غرونو سره غټو خلکو سره او دولتونو د دې په مقابله کې پیسې وي هر څه د دغه نوټونو په باران کې چې کوم دی د مراتونو په باران کې د الیکشن ګټلې دی موږ ډېره مبارکي وکړو. دا د باچا خان بابا د فکر بچی دی. ما ورته بیګا ویلي دي اوس هم ورته وایم چې په لور جوډیشري کې په لاندې عدالتونو کې د خلکو سره ډېر زیاتی کېږي، رشوتونه پکې ډېر شوي دي، د خلکو بې عزتۍ په عدالتونو په برنډو کې کېږي. انشاءالله تعالی ما ورته ویلي چې زه دې در سره یم، زما هېڅ کار نشته، زه به در سره یم او راپاسو به او په دې پښتونخوا کې په دې عدالتونو کې د خلکو عزت نفس به بحال کوو او دا د رشوتونو خبرې چې کومه کېږي دې باندې به یو اواز پورته کوو انشاءالله تعالی. زنده باد. تاسو هم خبرو کې چې وکیل صاحب ستاسو نوم واغسته رحمان الله خان چې زمونږ نوې صدر دی د پېښور های کورټ بار اسوسییشن. ډېره مننه، ډېره مهرباني عبد خان. لاول خو زه د صوابۍ د ټولو وکیلانو ډېر زیات مشکور یم، د لاهور د سلیم لالا، فهیم اکبر صاحب، احمد علي خان، صغیر خان، د عدنان خان او د ټولو لاول صوابۍ لاهور د ټولو وکیلانو، تنویر دی چې سوره دی، یوسف علي دی، سوره چې دی، مبشر خان زه چې نمونه عالم ټول هر یو کس ما سره مینه کړې، هر یو سړي ما سره مینه کړې ده، د پاټۍ سره مې د خپلې صوابۍ سره مینه کړې. منې هر سړي به دا وي چې لاول زه د صوابۍ خبره لاول کوم بیا به نور ما نه وایم خبرې به کوم، خو هر سړي دا به ووټ په ما له راکړې، دا به صوابۍ له راکړې، دا زه رحمان الله نه غواړم. دا ما چې کوم نمونه واخیستو یا چې کوم نمونه دي ډېر زیات نمونه دي، ډېر زیات نمونه دي. هغه لکه د هر یو سړي زم چې بیا ډېر ټایم علي اشفاق خان، طیب خان دي چې سوره پاټۍ دي، سوره ملګري دي، جنرالي زه ټولو ډېر مشکور یم. زه بیا د غونډې د پرنسپل شیټ یو څوره د زمونږ د پښتونخوا وکیلان دي زه د هغې هم ډېر مشکور یم چې هغې ډېر زیات
مهنت ډیر زیات په مینه باندې په دې کې شامل شوي دي. د پرنسپل سیټ د پیښور ډسټریکټ د ډیر مشکور یم، د نوخار، د مردان، د چارسدې، د تخبه، د کاټلنګ، د لاهور، د خیبر، د ممن، د هنګو، د کوواټ چې سور دي، زه د هغې شکریه او زه بیا د مشرانو د خپل پارټۍ لیډرشپ او زه بیا دا وایم چې زمونږ دا ګټه زمانه ده، دا ګټه د آئین ده، د قانون ده، د هغه جمهوري قوتونو ده چې کومو د آئین او د قانون دپاره کار کوي. انشاءالله تعالی موږ به چېرته هم د خپل عوام او د مشران چې ما باندې چا ډېره مرسته او د ما مرسته کړې، زه به هغوی چېرته هم نمایش شوم. زه به د هغوی خبره، د قام خبره، د ولس خبره، د قانون خبره، د آئین خبره او زما چې څومره د کلیوال زما خپل خپلوانو لاړ ډېر مشکور یم. حنیف راغلی دی، دوران ګل دی، زمونږ د لالا چې دی یوسف علي خان، او دا زمونږ یو داسې رور دی چې دی به هلته انګلینډ کې ناست و او ده به د هغې ځای نه د پارټۍ د دې پښتو د دې پښتنې خاورې دفاع او خبره به یې کوله. زه چې څومره ګلزمین شاه صاحب دی، سلیم اکبر صاحب دی، ما سره ولاړ زما ډېر محترم والد صاحب، زه د خپله ګټه نن د خپل دا د ما نه والد صاحب ګټه ده، دا د هغه خدمات دي. زه فایم زه دا د ما ګټه نه ده، ما له دې ټایم کې ډېر زه نشم بیانولو چې زما څه احساسات دي. زه ډېره مننه زما د والد صاحب دا ګټه، زما د دې وروڼو د دې ټولو دا ګټه ده، زما دا د زما بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو به دومره ووایم چې نن په پښتونخوا کې څومره وکیلان دي، که کشران دي که مشران دي، څومره چې د پښتونخوا د ما د دوی له د وکیلانو څومره عزت ورکړو او د صوابۍ له عزت ورکړو، نو زه خو یو خدای خدمتګار یم او د ما د ایمان د باچا خان سپایي یم، د ولي خان د قافلې او غړی یم، نو زما د ایمان دی چې دی زما د زوی به انشاءالله د دې ټولو خلکو داسې خدمت کوي او د عوامو به کوي او په دې ملک کې به د آئین او د قانون بالادستي قایموي او دا مرګري به ورسره دا وکیلان د نوجوانانو مو د مشرانو مو او زموږ د خپلې د پارټۍ کوم مشران دي د هغوی له به هم عزت ورکوي او د هغوی خبره به مني، د نور به هم مني، خو د صوابۍ به خاص کر دا ځکه د صوابۍ ګټه ده، دا د صوابۍ خوشحالي ده، دا د صوابۍ د بچي خوشحالي ده، د صوابۍ د هر وکیل د ځوان د بوډا د دې ټولې پښتونخوا خوشحالي ده. نو زه بیا د دې ټولو شکر ادا کوم او د زړه د خلاصه ادا کوم چې موږ سره ډېر لوی احسان کړی دی، ډېر لوی کومک یې کړی دی. نو زه دا چې ژوندی یم دعاګانې به ورته کوم. زه لږه خبره وړاندې بوځم د جمعیت علما اسلام او چې نور سوره وکیلان دي د فرنټیر لایر فرم د هغې هم ډېر مشکور یم، الله دې ټولو قدر وکړي. او زه راتلونکي دا چې کوم نن میلمانه دي خاص کر فهیم اکبر صاحب، زما بیا وایم سلیم لالا، ګلزمین شاه دی، خو دا زموږ مشران دي، دا زموږ رڼا زموږ ډېر کشر یم، خو دې خلکو ته میسج ورکولو، پیغام ورکولو چې بھائی دا دي دا دي دا دي، نو هغه چې څومره هم دی کریډټ دې ته ځي، ما ته نه ځي، دا د دې کریډټ دی. ما چې څه نمونه ونه اخیسته یا ما نعیر دي یا ما نه پاتې شوي دي، احمد علي خان به زه بار بار یادوم، عدنان خان به زه بار بار، مبشر خان به زه بار بار یادوم، او زمونږ چې کوم اشفاق خان، صغیر خان، لکه څو ټول چې دي لاهور بار خو زه ټول یادوم چې څومره دي د صوابۍ ټول بار یو فرد چې څومره دی، زه د هغې انتهایي مشکور یم، د صوابۍ خاورې مشکور یم. ډېره مننه. موږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبایي اسمبلۍ د هغې کینډیډیټ پخوانی او تاسو ټول یې پېژنئ ګلزمین شاه صاحب د شاکلي د هغې مشر، هغه هم راغلی دی منظار ته. مهرباني دا ستاسو وخت دی، ډېره مننه، عزتمن کا. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا نن چې موږ دلته رالو او دا کومه ګټه د لاسه شوې ده، نو موږ ډېر زیات خوشحاله شو او دا خوشحاله یقینا چې هېڅ قسم څه دغه نشته چې موږ ومانځو، دومره زیات خوشحاله یو، هغه لیول پورې موږ نشو کولی، خو بهرحال خوشحاله په دې یو چې دا کوم ټایم دی، دا کوم وخت دی، په دې کې الله تعالی دا ګټه زموږ ترلاسه کړه. نو یقینا چې موږ ډېر زیات خوشحاله یو او انشاءالله دې ګټې سره موږ دا امید لرو چې را روانه مطلب دا کوم موږ ته موجود دي را روان دي، نو لکه مطلب دا زموږ یو حوصله افزایي وشوه چې یقینا مطلب خلکو شعور شته
او خلک په دې خبره رسی او مطلب دا چې پیژنګلو پکشته نو ان شاء الله موږ دا امید لرو. موږ تحصیلدار صاحب ته او رحمان الله خان ته او ټول ته د کورنۍ ته راغلی مبارکاله او ډیره مننه شکریا ادا کوو او ډیر زیات خوشاله یو. ډیره مهرباني. السلام علیکم. فهیم باچا هغه هم دلته کوربه میلمانه نه او زموږ مشر دی فهیم اکبر میا فهیم اکبر ایډوکیټ سه دا به اجي تاسو واچو. بسم الله الرحمن الرحیم. راځي چې چرته کینو او دا زړونه سره تشکو ژوند ته درapی خو کشالو خبرې وکړو دي تورې تیاری خدا تیاری تختول غواړي زه چې د سحر د پلوشو خبرې وکړو. یقینا نن چې موږ دلته کې راغلی یو نو زما خو د خپل کلی د خپل حجرې د خپل مینې د خپل تعلق د خپل عزیزولۍ د خپل ورورولۍ خبره ده. خو ځکه فکر کوم نو په دې ملک کې د ډیر وخت راسي د قانون او د آئین په بالادستۍ باندې وخت په وخت باندې حملې کیږي او مونږ وکیلان ټول عمر د آئین او د قانون د بالادستۍ لپاره ولاړ یو. ان شاء الله رحمان الله خان تاسو خو خلکو ته خو خپل خبرې وکړي نو د فقط قامت باندې یقینا چې ډیر لږ کې کمزوري ښکاری خو په افکارو باندې په سوچ باندې په فکر باندې او په فزیکل سټرنث باندې او په آئینی او په قانوني توګه باندې په پوهه باندې زما په خیال په هر چا باندې دروند دی او د هغې اظهار په دیګر د پښتونخوا کې زموږ ټولو وکیلانو ګوندونو کې په آی کې دا نه یم چې ګنې صرف څنګه چې سلیم لالا ووي چې د باچا خان د فکر ملګري نو نه صرف د باچا خان د فکر ملګري نه بلکې د پښتونخوا د هغې ملګرو چې د هغې د پارټۍ په بنیاد باندې تعلق نو خو دا یې ګڼله چې د دې رور د صدارت په شکل کې به مونږ د آئین او د قانون د بالادستۍ لپاره ودرېږو او خپلې هلې ځلې به کوو. نو ان شاء الله تعالی مونږ دا یقین او دا زموږ امید دی چې په راتلونکي ټایم کې به رحمان الله خان د آئین او د قانون د بالادستۍ لپاره ودرېږي او مونږ ګرد وکیلان به ان شاء الله تعالی د په شا باندې ولاړ یو. کله چې د مونږ